اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، په ننني درس کې به تاسې د نسبتي اعدادو لپاره اتحادي حیثیت د تفریق او تقسیم په عملیو کې زده کړئ. په یاد ولرئ چې په دغه عملیو کې اتحادي حیثیت د نسبتي اعدادو لپاره صدق نه کوي. مثالونو ته متوجه شئ. 1/2 منفي کوشیرو 3/5 منفي 3/4 1/2 په خپله منفي د 5 او 4 لپاره تر ټولو کوچنی مشترک مضرب څو دی؟ شل که په 15 4 په 3 کې 12 شل که په 4 15 په 3 کې 15 1/2 منفي د 12 مثبت او 15 منفي اعدادو ترمنځ توپیر څو دی؟ -3 شل په خپله. دغه منفي علامه د دې سره د ضرب اړیکه لري، یعنی ضربیږي. 1/2 په خپله منفي په منفي کې مثبت 3/شل. د 2 او شل لپاره تر ټولو کوچنی مشترک مضرب بیا هم څو دی؟ شل که په 2 ویشل شي لاس په 1 کې لاس جمع. شل که په 6 ویشل شي 2 په 3 کې شپږ لاس او شپږ 14 په شل 2 په 8 کې 14 2 په لاسو کې شل 2 په 4 کې 8 2 په 15 کې لاس څو پاتې شو؟ 4/15. اوس که چیرې ځایونه ورته تغییر کړو بیا یې ګورو. 3/5 منفي کوشیرو 1/2 منفي 3/4 3/5 منفي د 2 او 4 لپاره تر ټولو کوچنی مشترک مضرب څو دی؟ 4 که په 2 ویشل شي 2 په 1 کې 2 منفي 4 که په 4 ویشل شي 1 په 3 کې 3/5 په خپله منفي د مثبت 2 او منفي 3 ترمنځ توپیر څو دی؟ -1 4 په خپله منفي په منفي کې مثبت کیږي. اول به 3/5 ولیکو. منفي په منفي کې مثبت 1/4. د 5 او 4 تر ټولو کوچنی مشترک مضرب څو دی؟ شل که 15 ویشل شي 4 په 3 کې 12 جمع. شل که په 4 ویشل شي 15 په 1 کې 15 12 15 څو کېږي؟ 12 15 ولس پر شل. معلومیږي چې دواړه یو ډول ضربونه نه دي. 4/15 نه دي مساوي دی 12/شل سره. نو دا خبره دې نتیجې ته رسیږي چې د تفریق په عملیه کې اتحادي حیثیت د نسبتي اعدادو لپاره صدق نشي کولی. د تقسیم په عملیه کې ګورو. اوس 1/2 تقسیم 3/5 تقسیم 3/4 1/2 تقسیم په خپله لومړنی نسبتي عدد په خپل حالت دوهم سرچپه تر هغې پورې باید که اوس له منځه یونس 3/5 ضرب دوهم سرچپه 4/3 1/2 په خپله تقسیم 3/4 کې 12 15 په 3 کې 15 لومړنی نسبتي عدد په خپل حالت تقسیم په ضرب بدل دوهم سرچپه 15/12 1 ضرب 15 2 وارې 12 څو 24. اوس که چیرې ځایونه ورته تغییر کړو بیا یې ګورو. 3/5 تقسیم 1/2 تقسیم 3/4 3/5 په خپله تقسیم
قوس شروع لومړنی نسبتي عدد په خپل حالت تقسیم په ضرب بدل دوهم سرچپه 4 پر 3 ښه 3 پر 5 تقسیم په خپله 1 په 4 کې 4 2 په 3 کې شپږ 2 په 3 کې څه شو شپږ اوس بیا لومړنی نسبتي عدد په خپل حالت دوهم سرچپه تقسیم په چی بدل کوو په ضرب شپږ پر 4 ښه 3 په شپږ کې 18 5 په 4 کې شل بیا هم معلومیږي چې یو ډول ځواب نه لري یعنی 15 پر 24 مساوي نه دی د 18 پر شلو سره نو بیا هم معلومیږي چې تقسیم په عملیه کې هم اتحادي حیثیت د نسبتي عدد لپاره صدق نه کوي ګران زده کوونکو درس مو په همدغه ځای بسئ بیا چې لیوه نوي درس سره حاضرېږم بیا